د یو ډېر ډېر نږدې دوست مرګ. یو ډېره صمیمانه رابطه د میړه سره د هغې پرې کېده یا د هغه څخه جدا کېده په ډېر یو قوي ناجوړۍ سره اخته کېده، لکه کینسر، لکه بایپولر، لکه داسې ناروغۍ چې ته پوهېږې د دې څه هېڅ وخت نه جوړېږم، او یا هم ډېر یو ښه وظیفه لري، ډېر ښه کار لري، هغه د لاسه ورکړې. دا شیان ډېر دردونکي دي، ډېر سخت دي. په دا وخت کې موږ پر ځان باندې باور روحیه د لاسه ورکوو. په دې وخت کې زموږ حالت خرابېږي، زموږ ژړا ډېرېږي، زموږ خفګان ډېرېږي، زموږ فکر کول ډېرېږي. په دا وخت کې یو شی یاد ولرئ چې پر ځان د دې باور ولرئ چې زه هر څه سمولی شم، او دغه هر څه سمېدل د دې معنا لري چې ته الله ته وایې چې یا الله زما پر تا باور دی، تا ته صبر کوم، او زه پر ځان دا باور لرم چې تا ما ته کوم څه راکړي دي هغه زه کولی شم.